The teenage years for me was quite hard because د ځوانۍ کلونه زما لپاره ډیر سخت و. موږ په یو داسې ځای کې رالوی شوي وو چې موږ ته د شراب خوړلو له نجونو سره د نامشروع اړیکو د جوړېدو فکر راکول کېده. کله چې زه 18 کلنۍ ته ورسېدم ما زنا کولو او شراب خوړلو ته مخه کړه. ما دا فکر کاوه چې زه تر ټولو غښتلی یم او هیڅوک ماته نشي رانږدې کېدی. ما په خپله کورنۍ کې یو خاص ارزښت درلود مګر دا یو ډیر غلط کار و. خو زړه مې خوشحاله نه و. بېځایه جنګونه به مې کول. په ژوند کې هر څه راسره وه، ښه موټر، پیسې او داسې نور، خو زړه مې خوشحاله نه و. ما د خپل خدمت لپاره 10 جینکۍ نیولې وې تر څو خپل خواهشات ترې پوره کړم او یو لوی بیک راسره و. په هغې کې ښې ډېرې پیسې وې مګر زړه خوشحاله نه و. خو په واقعیت کې زه ډېر بدبخته وم ځکه چې ما خپله حقیقي لاره بدله کړې وه. هر وخت به مې د زړه تنګون له امله د ځان وژنې هڅه کوله. خو بیا به مې سوچ وکړ ته 2 ورځې نور هم صبر وکړه شاید خوشحاله شي. هیڅوک داسې نه و چې ما ته یې ډاډ راکړی وی. ټول په خپله د زړه تنګون په مرض اخته وه. خو کله چې ما اسلام قبول کړ له زړه مې هر ډول ستونزو او مشکلاتو کوچ وکړ. زړه مې داسې آرام شو تا به ویل بیخي غم نه دی لیدلی. اوس په اسلام کې زیات خوشحاله یم الحمدلله. خو کله چې د جنت خبرې اورم بیا بیخي زیات خوشحالیږم. کله چې زه عمرې ته لاړم د بیلابیلو هیوادونو ټول خلک په یو رنګ کې او په یوه ساحه کې راټول وه. زه پوه شوم چې اسلام د یووالي دین دی. ټول خلک د الله جل جلاله په عبادت بوخت وه. ما دا ځواب ولید چې اسلام د نجات پرستۍ لپاره ځواب دی او د سولې دین دی او دا زما لپاره یوه غوره شیبه او صحنه وه. اسلام د هر شي علاج دی. اسلام د هر مشکل د حل لپاره ځواب دی. اسلام د ژوند لارښوونه ده او د ژوند لاره ده. It's a guide to life, it's a way of life.